زلمای خلیلزاد وایي د ولسمشر غني تیښته د کابل د سقوط لامل شوه. خلیلزاد وایي غني له طالبانو سره شوې هوکړه ماته کړه. خلیلزاد کومه هوکړه یادوي؟ د واک د انتقال ټول حقیقت ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، ستړي مشئ. امریکایي ډیپلوماټ او د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لاسته د کابل لویدل د ولسمشر غني له امله بولي. خلیلزاد د کابل له سقوط وروسته له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپله لومړۍ مرکه کې ویلي په تیره میاشت کې له هیواده د ولسمشر غني د وتلو پلان چې د کابل د سقوط لامل شو له طالبانو سره شوې هوکړه په وروستیو شیبو کې ماته کړه چې له مخې سیاسي انتقال ترسره کېده. د امریکا ځانګړي استازي چې په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره د یوې هوکړې په هدف مذاکرات ترسره کول د ورځپاڼې ته ویلي چې د کابل له سقوط څو ساعته وړاندې له طالبانو سره د 2 اونیو لپاره هوکړه ترلاسه کړې وه. نوموړي زیاته کړې په تیره میاشت کې له کابله د ولسمشر غني تیښتې له طالبانو سره د وروستیو شیبو هغه هوکړه لغوه کړه چې له مخې به کابل د اسلام پالو لاسته نه لویږي او مذاکرات به د سیاسي واک لپاره ترسره کیږي. خلیلزاد فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي چې په دې نه خبر چې ولسمشر غني به له کابله وځي. خلیلزاد هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اګست پر 15مه یې طالبانو سره هوکړه کړې وه چې ارګ ته ننوځي او ویلي دي چې په دې اړه یې طالبانو ته شین څراغ نه و ورکړی. د خلیلزاد په خبره چې د ولسمشر غني د تیښتې له امله امنیتي خلا رامنځته شوه او طالبان اړ شول چې کابل ته ننوځي او دا کړنه د دې لامل شوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او د دوحې مذاکرات پای ته ورسیږي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په خپل لومړي ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د افغانانو د وینې تویدو د مخنیوي په هدف یې هیواد پرېښی. نوموړي ویلي حتی د تګ په وخت کې د بوټانو اغوستلو وخت نه و پیدا کړی او هغه تورونه چې ګواکې پیسې له ځان سره وړي بې بنسټه وبلل. ښاغلي غني ویلي و که زه پاتې وای د کابل ورانېدو او وینې تویدو لامل کېدم. طالبان او بهرنیو او کورنیو ملاتړو یې واضح ویلي و چې تر څو زه یم دوی به د سولې لار غوره نه کړي. بله چې زما له تګ څو دقیقې وروسته ناپېژنده کسان چې زموږ په ژبه یې خبرې نه کولې ارګ ته ننوتلي وو. له بل پلوه په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف د اګست پر 23مه ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په کابل کې د قدرت تشې له رامنځته کېدو وروسته له زلمي خلیلزاد سره تر هوکړې وروسته طالبان کابل ته ننوتل. ضعیف په دې مرکه کې ویلي وو چې طالبانو ژمنه کړې وه چې له سیاسي هوکړې پرته به کابل ته نه ننوځي، خو له کابله د ولسمشر غني له ناڅاپي تګ وروسته په کابل کې د ګډوډۍ مخنیوي په هدف دغه ډله کابل ته ننوته. ښاغلي ضعیف ویلي په دوحه کې یوه بیړنۍ ناسته ترسره شوه. نږدې 5 بجې هوکړه وشوه چې طالبان به کابل ته ننوځي او د کابل امنیت به نیسي. طالبان په داسې حال کې کابل ته ننوتل چې نه یې چمتووالی ورته درلود او نه هم کوم پلان موجود و. زلمی خلیلزاد په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ له لوري د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. نوموړي د طالبانو د مذاکراتي ټیم له مشر عبدالغني برادر سره د 2020 کال فبرورۍ میاشتې په 29مه نیټه د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. هغه هوکړه چې له مخې یې 15,000 طالب بندیان له بند آزاد او د بین الافغاني مذاکراتو پیل لامل شول، خو د دې مذاکراتو له پیل وړاندې کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې راپور به مو راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.